حقانی د ملا هیبت الله په اړه څه خطرناکه خبره وکړه. هغو کسانو چې د ملا هیبت الله امر نه دی منلی څنګه سزا ورکول کیږي او څه یې ورته ویلي دي. دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ، خو لومړی سوله افغان یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او بیا یې ویډیو لایک کړئ. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر په خپل اختریز پیغام کې لیکلي دي د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا په فرمان چې چا نقض کړی که څه هم شمېر یې ډېر کم دی، خو د اسلامي شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په خپل اختریز پیغام کې دا خبره کړې ده. دا پیغام چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د دوی د واتس اپ ګروپ له لارې له رسنیو سره شریک شوی په کې راغلي دي چې هغوی چې دا فرمان یې نقض کړی او خپل احساسات یې پر اصولو لوړ ګڼلي دي د شریعت د احکامو له مخې به محاکمه شي. په پیغام کې ویل شوي دي چې د دې کسانو شمېر ډېر کم دی، خو جزئیات یې نه دي ورکړي چې په کوم شمېر کې کسان دي. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو یو لوړپوړی مقام په دې اړه په دومره وضاحت خبره کوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د شکنجې او وژنې دعوې یا رد کړي دي او یا یې هم ویلي په اړه یې څېړنه کیږي. د یادونې ده چې د پخواني حکومت د کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیان د شکنجې ویډیوګانې په څو ځلې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او لاس په لاس کیږي ډېرې چې رسنیو راپورونه هم پرې جوړ کړي دي. دغه شان یو شمېر رسنیو مخکې په خپلو راپورونو کې د جمهوري نظام د یو شمېر کارکوونکو په ځانګړي ډول پوځیانو د کورنیو سره خبرې هم کړي دي چې ادعا یې درلودله د کورنۍ غړي د طالبانو لخوا یا وژل شوي او یا هم ترې تم شوي دي. دغه شان د تېر لمریز کال په لیندۍ میاشت کې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هېواد د پخواني امنیتي ځواکونو تر 100 زیات سرتېري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه ترې تم کړي دي، خو د طالبانو حکومت هغه مهال دا راپورونه رد کړي وو. تر هغې وروسته بیا د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړي ټینګار وکړ چې دا کړنه له بشري حقونو جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخښنې سره په ټکر کې ده. نیویارک ټایمز بیا په خپل یو راپور کې چې د روان لمریز کال په اوري میاشت کې خپور شوی و ویلي و چې طالبانو د خپل حکومت ولې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر نظام 500 امنیتي ځواکونه وژلي او یا یې په زور ورکړي دي. په راپور کې راغلي و چې دوی دغه مونتنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغو سره چې ژغورل شوي د مرکو پر بنسټ برابري کړي دي. نیویارک ټایمز د خپل دې راپور په یوه برخه کې لیکلي دي چې د عمومي عفوې په اړه د طالبانو ژمنه یوازې تشه ژمنه وه، خو طالبانو هغه مهال دا راپورونه هم رد کړي وو. دا چې پخواني ځواکونه داسې د طالب ځواکونو لخوا وژل کیږي، تاسو یې په اړه څه ویل لرئ؟ یا ستاسو هم کوم خپلوان دغسې له طالبانو لخوا وژل شوی دی او یا هم ترې تم شوی دی که نه؟ تاسو خپل نظریات، غبرګونونه، ویناوې په کومنټ کې لیکلی شئ. موږ هم ستاسو نظرونه حتما لولو. زه په بلې ویډیو کې بیا راځم، تاسو ته نوې خبر راوړم. تر هغه